Hello and welcome, dear students. Hope you to be fine and doing well. So, students, today in this video, I come here with a new video and with a new lesson. Hope you to enjoy the lesson and hope you to learn something new from our new video. یو ځل بیا تاسو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله مند یم جوړ روغ به یې. په نن درس کې موږ تاسو ته یو داسې درس چمتو کړی چې تاسو به د دې درس په واسطه وکولی شئ خپل هغه ابتدایه موضوعات د انګلیش حل کړئ پرې. بیا هم هغه کوم زده کوونکي چې زموږ چینل ته نوي دي بیا هم همدا اوس دا ویډیو ګوري، زه تاسو ته لاندې په ډسکرپشن کې زموږ د هرې ویډیو لینک پرېږدم، همداشانته د پلی لیست لینکونه شته د پورته ویډیو کې، کولی شئ هغه ویډیوګانې هم وګورئ او زموږ هره ویډیو په صحیح طریقې سره یو څه ترېنه زده کړئ. او له یاده مه باسئ که چیرې تاسو د انګلیسي زده کړې په لټه کې یاست او غواړئ په سمه توګه زده کړئ، نو فکر کوم انشاءالله چې حتما همدغه چینل ده چې تاسو سره کولی شئ په انګلیش کې پوره همکاري وکړئ. ځو د درس په طرف. نن موږ تاسو لرو سبجیکټ پروناونس چې تر ټولو یو ډېر مهمه موضوع ده، پکې فاعلي ضمیرونه نن موږ تاسو په دې درس کې زده کوو. موږ تاسو یو فاعل لرو یو مفعول لرو چې سبجیکټ په انګلیش کې فاعل ته ویلی شي او مفعول ته په انګلیش کې آبجیکټ ویلی شي چې هغه بیا بعدي خبره ده. فقط موږ تاسو نن غواړو سبجیکټ وپېژنو. فاعل په یو جمله کې د څه حیثیت لري. په انګلیش کې موږ تاسو تعریف لرو دې ته چې subject is the doer of an action. subject is the doer of an action. فاعل د یو عمل ترسره کوونکی ده. داسې ډېر نور تعریفونه لري. مثلا subject is a person یا مثلا وایي چې فاعل یو داسې کس ده چې هغه مثلا یو عمل ترسره کوي، صحیح لکه doer of an action چې مخکې وویل. یا هم فاعل د یو جملې په سر کې چې راځي که نه هغه ته هم موږ تاسو فاعل ویلی شو. نو ډېر مثالونه داسې لري. خو فاعل په ټوله کې څه مفهوم لري؟ مثلا زه تاسو داسې پوه کړم که چیرې ته ځې یو کار ترسره کوې، یو عمل ترسره کوې، خپله دا ته چې کوم کار کوې خپله تا ته ویلی سي فاعل، صحیح شو؟ یعنې هر هغه څه چې عمل ترسره کوي هغه ته فاعل ویلی سي. که یو کس ځي مطالعه کوي نو دغه شخص چې مطالعه کوي دا فاعل سو خپله. که یو کس ځي مثلا جامپینګ کوي نو دغه کس خپله فاعل سو، صحیح ده؟ نو داسې سلهاوسه هر هغه څوک چې یو عمل ترسره کوي هغه ته فاعل موږ تاسو ویلی سو. بیا دغه فاعلي ضمیرونه په انګلیش کې موږ تاسو لرو 7 فاعلي ضمیرونه موږ تاسو لرو چې دلته ما تاسو ته لیست شماروار لیکلي دي. فاعلي ضمیرونه په انګلیش کې که تاسو نه څوک پوښتنه وکړي څو دانې تاسو به ورته وایي 7 فاعلي ضمیرونه لرو. ښه کوم کوم دي دلته ما تاسو ته لیکلي دي، فقط تاسو دقت وکړئ ورته. موږ تاسو لرو لومړی آی، یو فاعلي ضمیر ده چې معنی یې څه ده؟ زه. آی زه. همداشانته یو ته یا تاسو. ته یا تاسو. دا د ته او تاسو څه مطلب ده؟ د ته او تاسو دا مطلب ده چې ته مفرد یو کس ته او تاسو هم جمع ډیرو ته ویل کېږي. یعنې د یو داسې فاعلي ضمیر ده چې هم کولی شي ته یو شخص ته استفاده کړې او هم کولی شي چې ډیر کسانو ته استفاده کړې. اوس موږ تاسو بل دریم لرو وی. وی موږ جمع سو که نه؟ وی موږ دا هم فاعلي ضمیر ده. they هغوی. they هغوی. he هغه سړی، صحیح سو یو. she هغه ښځه. it هغه بیجان یا حیوان. نو په مجموع کې فاعلي ضمیرونه موږ تاسې 7 دانې لرو. I یو we they he she it. دا به تاسو اول د ټولو نه مهم دا چې دغه باید تاسو حافظه کې د ځان سره وساتئ. بل موږ تاسو کوم تر ټولو مهم درس ورته لرو؟ بل چې موږ تاسو درس لرو هغه دا په همدغه فاعلي ضمیرونو کې تاسو باید مفرد او جمع وپېژنئ چې دا تر ټولو اساس او بنیاد ده. او یا هم په عامه اصطلاح بل وایو چې تاسو باید په دې کې لومړی شخص، دویم شخص، دریم شخص یا هم متکلم، مخاطب او غایب کس وپېژنئ په دې کې، صحیح ده؟ متکلم کوم کس چې خبرې کوي، مخاطب کوم کس چې اوري، اوریدل کوي. د مثال په شکل تاسو. غایب هغه څوک چې دریم کس ده، یعنی نه اوریدونکی وي نه ویونکی وي، هغه چې غایب وي. نو د دې په خاطر باندې موږ تاسو په فاعلي ضمیرونو کې ما دا تاسو دلته لیست کړي دي چې تاسو باید لومړی شخص، دویم شخص، دریم شخص یا هم متکلم چې همدې لومړي شخص ته متکلم وایي، دویم شخص ته دا غایب وایي، بخښنې سره ډېر متکلم وایي، او دریم شخص چې دا غایب وایي. خو خیر راځو دلته تاسو ته ښیم.
مفرد بل هم تاسو په انګلیش کې زده کوئ. په انګلیش کې مفرد ته څه وایي؟ سینګولر. سینګولر ویلی سي مفرد ته، صحیح شو. او په عام اصطلاح سینګولر بل چیز ته ویلی سي مفرد ته ویلی سي. لکه مثلا د دې اصلي هغه چې ده سینګل، سینګل مجرد یعنی یو، او سینګولر مفرد ته ویلی سي. او بل به تاسو پکې زده کوئ چې ده پلورل. پلورل ویلی سي جمع. ښه راځئ شماروارې زده کوئ. اول شماره کې موږ تاسو لرو دا دی آی. آی دا مفرد ده، آی زه. اوس آی خو مفرد شو، تا ته څوک وایي چې د دې جمع څه شی ده؟ اوس ته وایې که نه آی ایم ا سټوډنټ، زه یو شاګرد یم. که چیرې تا ته څوک وایي چې ته اوس وایې چې موږ شاګردان یو، ځکه زه یو شاګرد یم مفرد شو، آی ایم ا سټوډنټ. نو کله چې تا ته څوک وایي چې ته اوس ووایې چې موږ شاګردان یو، نو ته به ځان سره فکر کوې چې آی سینګولر ده، مفرد ده، جمع یې څه ده؟ موږ. نو چې موږ کله راځي بیا به تاسو چې ورته کاروئ وي کاروئ، صحیح شو. I am a student، زه یو شاګرد یم. د آی جمع څه ده؟ وي. نو بیا به څه وایي؟ نو بیا به ام هم تبدیلیږي، چې هغه بیا وروسته بیا به څه؟ we are students، we are students، موږ شاګردان یو. دویم کې موږ تاسو لرو، په دې خو پوه انشاءالله چې آی مفرد ده، جمع یې وي ده. که چیرې بیا هم تاسو څوک وایي چې وي څه ده؟ جمع. ته وایي مفرد یې څه ده؟ آی. یا یو لرو، یو ته دا مفرد شو، جمع څه ده؟ بیرته به تاسو ورته چې جمع څه ده؟ یو تاسو. یعنی کولی شئ چاته وایئ چې ته یو شاګرد یې، مثلا you are a student. کولی شئ چې تاسو شاګردان یو، نو ویلی شئ you are students، صحیح ده. نو یو مفرد، جمع یو ده. او همدغه شانته درېیمې چې موږ تاسو لرو he she it، دا درې واړه مفرد دي. he هغه نارینه یو، she هغه ښځینه مفرد شو، it هغه بیجان حیوان. اوس به تاسو د دغه درې واړو دپاره به یوازینی یو فایل کاروئ چې هغه جمع ده، هغه ده د دې فایل. یعنی کولی شئ تاسو ووایئ مثلا he is a teacher، هغه یو ښوونکی ده. ته کولی شئ په دغه ځای کې ووایئ که چیرې هلته ډېر استادان وي، تا ته یو څوک وایي چې هلته جمع ته څنګه وکړه؟ ته ورته they are teachers مثلا. یا she کې راځي she is a teacher، هغه یو ښوونکی ده. که ته غواړې په جمع کې هلته ډېرې ښوونکي اوسي، نو ته به they are teachers. همداشانته مثلا it is a cat، هغه یو پیشکه ده. نو تاسو په جمع به یې څنګه وایئ چې هلته ډېرې نو تاسو به they are cats، هلته پیشکې دي. نو ویلی شو چې په فاعلي ضمیرونو کې موږ تاسو زده کړل مفرد کوم دي؟ I، you، he، she، it، پنځه پکې مفرد دي، صحیح شو. بیرته جمع یې څه دي؟ د I جمع وي ده، صحیح ده. ډېره اسانه ده، انشاءالله زده کېږي. او چې د هر چا د درس زده سوی وي، پرې پوه سوي، نو حتما کمنټ وکړئ، صحیح ده. چې موږ پوه سو کوم زده کوونکي په دغه درس کې پوه سول. نو د آی جمع حالت څه ده؟ وي. د یو جمع حالت بیرته یو ده، صحیح ده. او د هی شي اټ چې د دې درې وړو لپاره موږ صرف یو فایل جمع ته کاروو چې هغه ده دی. او په مجموع کې دا ټول بیرته څو دانې کېږي؟ 3 4 5 6 7 دا یو خو بیرته په خپل کې راغلی دی، صحیح ده. ښه دې باندې تاسو انشاءالله پوه شئ. اوس به یو بل څه هم زده کړئ چې کله تاسو غواړئ جمله جوړه کړئ، نو د آی لپاره به تاسو همیشه چې مفرد ده کوم فاعلي ضمیرونه په دغو کې چې مفرد دي هغو دپاره به تاسو له څه شي څخه کار اخلئ؟ د ام او د از نه کار اخلئ. په دې پوه شئ که نه؟ کوم فاعلي ضمیرونه چې مفرد دي هغو دپاره به د ام او از نه کار اخلي، یعنې یا د از یا د ام نه کار اخلي، صحیح ده. او کوم فاعلي ضمیرونه چې په دې کې جمع دي لکه دی سو، یو سو پکې مثلا، صحیح سو، وی سو، نو د دوی لپاره به تاسو له یوازیني یو فاعل څخه فعل څخه کار اخلي چې دا البته دې ته بیا تاسو ټو بي وربس ویلی شئ، هغه ده آر. څه ده؟ آر. یعنې څنګه؟ اوس آی یو مفرد ده، تاسو به په ټو بي ورب کوم راولي ورسره؟ کومکي فعل. مثلا کوم راولي؟ ام راولي. آی ام زه یم. راځو یو ته. یو که چیرې جمع وي او که مفرد وي، یعنی که ته غواړې یو کس ته اشاره هم وکړې نو ته به یو آر وایې، که چیرې ډېرو ته هم اشاره کوې نو ته به وایې یو آر وایې، داسې نه شې چې ته وایې یو از، نو دا غلط راځي. نو یو آر. همداشانته وي جمع ده، تاسو به بیرته ورسره څنګ کې د آر جمع څخه کار اخلي، آر به ورسره کوئ. یو وي آر نه شې ویلی چې ته وایې وي ام یا وي از، غلط ده. همداشانته بل لرو موږ تاسو هي، صحیح ده. هي مفرد ده. کله چې ته غواړې دا استفاده کوې د ټو بي ورب سره، له هي سره کوم ټو بي ورب راځي؟ از. یعنی هي از. همداشانته له شي سره هم، ځکه هي شي اټ خو درې واړه د یو خاندان څخه دي، ځکه دا مفرد دي.
نو دلته به تاسو از ورته کړو he is she is it is ان شاء الله چې په درس به پوه شئ فقط یو لنډ تشریح بیا هم تاسو ته کوم خلاص subject pronouns فاعلي ضمیرونه موږ تاسو وایي چې subject is the doer of an action فاعل دی او عمل تر سره کوونکی ده بیا موږ تاسو چې فاعلي ضمیرونه موږ تاسو په انګلیش کې و دانې لرو I you we they he she it په دې کې مې تاسو ته د دوی معناوي وښودلې چې I زه you ته یا تاسو we مونږه یا they هغوی صحیح شو he هغه نارینه she هغه ښځینه it هغه بیجان حیوان وروسته له دې نه بیا په دې کې د دوی مفرد او جمع وپېژندل چې مفرد د دوی کوم دي مفرد مثلا موږ تاسو لرو سنګولر ورته ویل سي انګلیش کې او جمع ته څه ویل سي پلورل سنګولر چې دی پکې آی ده چې جمع بیرته څه ده وی ده دا یو دی بل په تضاد کې راولي کا چې تاسو حافظي په خلاص سي نو آی مفرد سو جمع وی آی زه وی مونږ همدا شانته یو ته او جمع کې به هم تام داسې وي یو تاسو صحیح سو یا بل موږ تاسو لرو درې دانې نور هی شي اټ هی شي اټ دا درې وړه مفرد دي جمع به یو کاروي دی کچېری he is a teacher وای نو جمع به کچېری ډیری they are teachers که she is a teacher they are teachers it is مثلا ته a dog ته ولې سي they are dogs صحیح سو او همدا شانته بل موږ تاسو لرو کله هم چې کوم فاعلی ضمیر زموږ تاسو جمع وي نو ورسره to be verb به هم are کارو صحیح ده کله چې جمع وي are به کاروي مثلا you are we are they are you are we are they are اما کله چې جمع مفرد راځي غیر له I څخه چې am کارول کیږي I am نور مثلا he د پاره به څه کاروي he is she is it is یعنی د he she it لپاره به د is نه کار اخلي د I لپاره به am او دا نور جمع سي you we د لپاره به ل are څخه کار اخلي ان شاء الله باوریم چې پرې پوه شئ به په ډېر یو اسانه طریقې سره موږ تاسو ته تشریح کړ بیا هم له تاسو څخه مو هیله ده چې لومړی ځل راغلي چینل در سره حتما سبسکرایب ویډیو لایک کړئ زموږ د نورو ویډیوګانو په تمه سئ ان شاء الله چې تاسو به وکولای شئ یوازې په همدې چینل سره زموږ په هرې ویډیو کتلو سره خپل انګلیش ته ترقي ورکړئ او په ډېر اسانه به وکولای شئ زموږ دغه چینل څخه انګلیش زده کړئ ستاسو همکاري او سپورټ ته زموږ ډېر همکاري ته مو ضرورت ده نو په دې هیله چې زموږ درسونو څخه مو څه زده کړي وي زموږ د نور درسونو په تمه اوسئ هر یو ورځ بعد زموږ چینل کې تاسو کولی شئ نوي نوي ویډیوګانې وګورئ پلی لیسټو ته لاړئ شئ او نوي درسونه پکې تعقیب کړئ تر بیا چې زه راځم تاسو ټول پاک لوی بخښونکی خدای سپارم تر بیا ښې چارې بای